پدی تمام کائناتو کی لوی صدمہ اگر رسول اللہ مبارک دا انتقال ہوا دی آسمان نلاندو پدی ازمکی دا پاسا دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوی شخصیت نہ دے تیر شوے پیغمبر علیہ السلام افضل الرسل لے پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دے اللہ تعالیٰ ورتوئی ورفعنا لک ذکرک اے پیغمبر استا ذکر ما ډیر اوچت کو چرتم چې د توحید مسئلہ بیانیږي مؤذن پنځه ټیمه په اذان کې وایي اشهد ان لا اله الا الله ورپسې یقینا وایي اشهد ان محمد رسول الله دومره لوی مرتبه په مخلوقاتو کې د بل مخلوق نشته بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر من وجهك المنیر لقد نور القبر یا صاحب الجمال و یا سید البشر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین مانے افضل ترین دے اغم دے جہان نہ تشریف رہا اڑی شاعر وی ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا کہ دنیا کی او سڑے ہمیشہ پات دکھے دے نو دا رسول اللہ مبارک ذات با ہمیشہ پاتیو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دا پیغمبر علیہ السلام پا مبارک ذات کی دا امت تا پارا بہترین نمونی دی نو دا دمرے و عظیم پیغمبر دا دی دنیا نے انتقال کی گی پیغمبر علیہ السلام انتقال چوشو دا سے معلوم ہے چلے کہ قیامت قائم دے لولی صحابہ خبر نشو کولے حضرت عثمان غندی لوی صحابی او دا حضرت علی غندی لوی صحابی خبر نشو کولے خلی گونگے شوی او حضرت عمر غندی لوی صحابی تورا راواغشتا خبردار دامو آئی چھ رسول اللہ مبارک وفات تے پاگت جلال راغلے تجلی راغلی لکا موسیٰ علیہ السلام مانی چھ تجلی راغلہ خر موسیٰ سائقا اللہ تعالیٰ چھ خپلا تجلی پا کوہی تور غردولا نو موسیٰ علیہ السلام دیر ساتھ بیوش اپروتو نو حضرت عمرم بھی چھ رسول اللہ مبارک بانیم در رب العالمین تجلی دا بیوش دے دا گورے مو آئی چھ پیغمبر علیہ السلام وفات تے کو چاہوئی پا دا غطورے بے سر پریکم صحابہ خاموشا او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ پہ اجازت خپل ازمکی تتلو دا مدینی منورے نے باہر دمکوا اور رسول اللہ نے اجازت ہوئی ورشا اگت آگا دیتا صحابی پمنڈ دی تا دلتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود دی دنیا نہ پردو کا ابو بکر صدیق پمنڈا منڈا راضی او گوری دا رسول اللہ جماعت صحابوں نہ ڈکو ٹول جاڑی دا ٹول نمک کے ابو بکر صدیق دخپلی لور کور تلاڑو دا ام المومنین حضرت عائشہ و رسول اللہ مبارک بانے کمبل پروتو ابو بکر صدیق کمبل دا رسول اللہ دا مبارک مخنا لرکو او پا دا تندی باندے اخکل کو او وی اشہدو انکا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ حتی اتاہ الیقین اے خوگا پیغمبرہ زگواہی ورکوم چتا دا اللہ تعالی رسالت او دا نبوت پیغام خلق تو رسولو کم امانت چھ اللہ تعالیٰ تا تا درکڑے و تا خلق تو رسولو تا امت تا نصیحتونو کل تا دا اللہ تعالیٰ پلارا کی جہادونو کل تردی چھ تا تا مرگ راہے او بیا دا رسول اللہ پا مبارک مخبان کمبل واچولو او بیا باہر اوتو او حضرت عمر تورا پلاسو کی نیولی دا ام دگوئی چگوانا دا موئی چی رسول اللہ مبارک وفات تے
ابوبکر صدیق ورته عمر لک چپ شه عمر بیا هم نه چپ کېدو د غم د وجې نه اخته د درې ځله ورته ابوبکر صدیق ووی. بیا ابوبکر صدیق راغی منبر ته او په منبر باندې خطبه ویله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به. اوږده خطبه ویله او بیا په خطبه کې ووی الا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کو څوک د رسول الله عبادت کوي رسول الله د دې جهان نه پرده وکړه. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک د رب العالمین عبادت کوي الله تعالی ازلی او ابدی دی. او بیا دا آیت وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد مصطفی خو یو لوی پیغمبر دی. د دنه مخکې پیغمبران هغه د دې دنیا نه سفر کړی دی. کدا رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په خپل مرګ باندې وفات شي یا د خدای په لاره کې شهید شي نو تاسو به دین پرېږدئ. حضرت عمر په هوش کې راغی چې الله اکبر دا آیت خو مانه بالکل هیر شوی د غم د وجې نه صحابو نه د آیت بالکل هیرو. آیت کې صفاره دي چې پیغمبران هم مري او بیا ابوبکر صدیق ډیر لوی چې کوم نه تقریر وکړلو. بی بی فاطمه تو زهرا جړل پچوغو چوغو جړل او هغې وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمد الله یشم مدد زمان غوالی الوی قصیده ده. بی بی وی په ما خو د مصیبتونو غرونه را پریوتل. کدا مصیبتونه پرد راغلی وی د ردې نه به توره شپه جوړه شوې وه. او بیا وی د ما د پلار د مبارک قبر خاوره چې څوک بوی کی په دنیا کې هغه ته د مشکو د عنبرو د بویولو ضرورت نشته. د رسول الله مبارک د ذات د وجې نه په دې ګلونو کې په دغه ځمکه کې باقاعده خوشبویي راغلې ده. حضرت حسان چې وکتل چې د رسول الله مبارک لوري مبارک ته ډېر لوی غم دی بې حده غم. ناغم یو قصیده ورته ویل اوږده قصیده ده او بیا یې بیبي ته وایي چې افاطم ان جزات فانت اهل. اے بیبي کته جړه فریاد کہتا ته حق دی د دې اسمان نه لاندې او په دې ځمکې د پاسه د چا دومره لوی پلار نه دی مړ لکه ستا پلار چې دې جهان نه لاړو. دومره عظیم پلار په دې روی زمین بل نشته. اوږده قصیده ده لیکن بیبي که صبر وکړي نو د تمامي دنیا د ښځو دپاره به ستا دا صبر نمونه وګرځي چې بیبي فاطمه الزهرا د دومره عظیم الشان پلار په جدایۍ صبر کړی نو ای به هم بیا صبر کوي. او ورته وایي فقبر ابیک سید کل قبر وفیه سید الناس الرسول. ستا د پلار قبر د دنیا د ټولو قبرونو سردار دی او په دې قبر کې د تمامو پیغمبرانو سردار لګیا دی آرام کوي. نو بیبي ته الله تعالی صبر ورکو. حضرت حسان چې دا قصه ورته واوروله د بیبي او د صحابو په ړنو کې صبر راغی. د صبر ډېر لوی مراتب دي. پیغمبر علیه السلام وایي الصبر عند الصدمة الاولى. صبر دا چې انسان ته اطلاع ملاو شي دی به یکدم وایي انا لله و انا الیه راجعون.